له طالبانو سره له جګړې پرته بله چاره نشته. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي په لومړیو کې مو هڅه وکړه چې طالبانو سره ستونزې له یوې سولیزې لارې حل کړو، خو طالبانو ونه منله. احمد مسعود له دې وړاندې هغه مهال چې له طالبانو سره د افغان سولې خبرې روانې وې ویلي وو که چیرې طالبان سوله وکړي نو چمتو دی چې طالبانو ته د خپل پلار وینه وبخي. مسعود د اتلانتیک شورا سره په مرکه کې ویل په لومړیو کې موږ ډېره هڅه وکړه چې طالبان پوه کړو چې د مشروع حکومت لپاره د ولس ملاتړ مهم دی او څنګه کېدلی شي واک په مشروع توګه ولېږدول شي، خو په وینا یې طالبانو خبرې ونه منلې او ورته یې د دندې د ورکولو وړاندیز وکړ. په دغه مرکه کې مسعود وویل طالبانو بدلون نه دی کړی، پر قانون او د خلکو په رول بې باوره دي، نو ځکه یې مشروعیت هم ترلاسه نه کړ. او په وینا یې د لویې جرګې تالار کې د علماو وروستۍ غونډه او په هغه کې د دوی د مشر خبرو یو ځل بیا وښودله چې دوی بدلون نه دی کړی او حتی د پخوا په پرتله ډېر سخت دریځه شوي دي. نوموړي ویلي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو پر ځله د بدلیدو په حال کې دی. د القاعده، ازبکستان اسلامي تحریک او نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه روان دي او طالبانو ورته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د خبرداری ورکوي که چیرې د دغه ترهګرو مخنیوی ونه شي او نړیوال د افغانستان وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو دا به د ناورین د نه مخنیوي په اړه تېروتنه وي. مسعود ادعا کوي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې پراخ فعالیت پیل کړی او د کسانو په ګمارنو او پټنځایونو په جوړولو بوخته ده او د اسامه بن لادن زوی په افغانستان کې آزاد ګرځي. د ملي مقاومت د جبهې مشر په داسې حال کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د پراخ فعالیت په اړه څرګندونه کوي چې په تازه پیښه کې په کابل کې د دې ډلې مشر ایمان الظواهري ووژل شو. له القاعده او نورو ترهګریزو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه اندېښنې په دې وروستیو کې بیا ډېره شوي. امریکایي چارواکو په خپله تازه څرګندونو کې ویلي چې طالبان اوس هم د القاعده په ګډون نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او دغه چاره د دوحې د تړون خلاف ده. احمد مسعود داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې له لوري هم فعالیتونه ډېر شوي. په تازه پیښه کې د دغه ډلې طالبانو ته نږدې شخص شیخ رحیم الله حقانی د یوه برید په پایله کې وواژه. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.